السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو لله الحمد. داسې ځای ته راغلي یو چې چار چارپیره مې په عامه اصطلاح به وایي د دین پتنګان دي. پوهېږه هغه خلک دي چې ټول د الله په کلام باندې دی شپه ورځ پراته دي تر څو پورې یاد یې کړي. داسې یو وړوکی تلاوت به په دغه قاري صاحب ګل باندې به وکړو او حساب کې ټول دغه رقم دي. ته شروع وکړه قاري صاحب، یو څو آیاته راته ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. څومره ښایسته اواز، څومره ښایسته لهجه کې قرآن ویل. نو د دغې لپاره دغه چې کوم شاته ډګۍ ښکاري، دغه ساده سولر شیشې دي، دا شی مخکې نه و. دلته د قاري صاحب د دې استاذ ولاړ دی. قاري صاحب مخکې مشکلات و د اوبو؟ ډېر زیات مشکلات و. دا چې دا کوم څاه ویستل شوې ده د عوامو خلکو دا سړک باندې دا رشکې تېرېږي، خلکو درېږي، دا بس اوبه څښي. یو بمبم نه ځای نه سړک ته تېره کړې ده، هلته اوبو خلک استفاده کوي. دلته شاګردان دا ټول راځي او درسونه هم دلته کوي. مخکې هېڅ شی نه و. نو څومره غټ کار دی. بهترینه ځای کې ستاسو هغه چې کوم خپل پیسې یا صدقه مو مصرف کړې و. الحمدلله زه خصوصا مننه کوم د حق او جلیل فیملي نه چې هغې خپل دغه صدقه دغه ځای مناسب ورته وګڼه او دلته یې ساه وباسله تر څو پورې دغه ماشومان به خپل درس هم وایي، مونځ او اودس به هم کوي، خل تېرېږي عوام هغې به هم استفاده کوي. بهترینه صدقه ده قاري صاحب. بلکل دا صدقه ده، نو صدقه جاریه ده. تر څو پورې د استفاده کې باوري یم چې الله به تاسو ته اجر هم درکوي انشاءالله. امید د دې چې تاسو ته خدای پاک اجر درکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې څنګه د دې داسې ضرورت و د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حتی خلک اوبو پسې ډېر لرې مزل کوي. الحمدلله قمر بنسټ کوشش کوي هغه ځای ته ځان ورسوي تر څو پورې هلته خلکو واقعي مستحق وي، خلکو واقعي پاکو اوبو ته صحي اوبو ته ضرورت ولري. انشاءالله دا زموږ د قوم سره د الله سره وعده ده چې هلته به ځان رسو. تقریبا 350 څاګانې موږ باسلي دي. اوس هم خوست کې فاریاب کې ځینې څاګانې کار لاندې دي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ صدقه جاریه کې شریک شئ را سره، یو څاه چې ده موږ $1400 ټاکلي امریکایي ډالر هر څوک چې غواړي څو نفره سره یو ځای شي، یو ځای کې ساه ځان ته وباسئ، تاسو ځای وښي انشاءالله موږ به هلته ورځو او تر څو پورې خلک استفاده کوي. باوري یم مخکې قاري صاحب هم ویلې الله به اجر درکړي درته. ډېره مننه ورونو، ویډیو در سره شریکه کوي. قاري صاحبانو ټول به دعاګانې کوي، صحیح ده که نه؟ الله مو خوشحال لره، بریالي اوسئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ، څوک ستاسو دا ویډیو ګوري هغې ته هم دعاګانې کوئ. والله دې زموږ ستاسو په ملک ور رحمېږي. همېشه قاري صاحب ډېره مننه قاري صاحب، الله مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله.